والسلام عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وبسند متصل منا إلى إمام الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن طريق بن قيس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول ربي أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر لي الهدى وانصرني على من بغى علي ربي اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطوعا لك مخبتا إليك أواها منيبا ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني وهدي قلبي واسلل سخيمة صدري. قال محمد بن غيلان وحدثنا محمد وبشر بن عبدي عن سفيان الثوري بهذا الإسناد نحوه. هذا حديث حسن صحيح. حضرت پیغمبر علیه السلام دا دعا کړې، په دغه دعا کې صرف دا یو ځای کې ذکر کو لک شکارن لک ذکارن لک رهابن لک مطوعن لک مخبتا. دا لکه د وروسته سره تعلق لري. دا تقدیم د جار و مجرور په خپل متعلق باندې لپاره د افادې د اختصاص ده. اصل د شکرګزارۍ ځای لایق الله تعالی د منعم حقیقي الله ده. اگر که نفی د شکر د غیر الله خو د موږ نه ده شوی، بلکې حکم د من لم یشکر الناس لم یشکر الله، چې د چا د طرف نه احسان در باندې وشو خو د شکر خو به ما ادا کوې. موږ تاسې حالت اوږد تحقیق کې کړی و چې د استاد شکر نه کې ادا، د الله شکر به څنګه ادا کې، د خپل شیخ شکر نه کې ادا، د الله تعالی شکر به څنګه ادا کې، د یو ظاهري محسن چې احسان در سره وکړو شکر نه کې ادا، د الله به څنګه کې. ولې د دغو احسانات خو ښکاره دي. تا علم هم شته چې ما ته دغه د سبق راوښو، ما ته دغه د توجه وکړه، ما ته دغه د 15 روپۍ راکړې. د رب کریم انعامات په سترګو نه لیدی کېږي. یغه انعامات اوس موږ د کنکونې نه دومره وجود و د دومره وجود نه 2 غزو ته اوږده کړو، په خپل ځان نه یې پیدلی چې څنګه یې اوږده کړو. د عقل کې چې ترقي راوسته په دغه باندې نه یې پیدلی چې موږ عقل د بدیهیاتو نه نظریاتو ته خبره استدلالاتو ته لاړه نقل شوه چې دغه باندې علم راغی دا یې څنګه وکړه. دا څومره چې انعامات رب کریم دي دا ټول ظاهري موږ ته مخفي دي، اثار یې وینو. اما د دې بنده احسان خو په ښکاره وي چې د ښکاره احسان ته شکر نه کې ادا، نو دغه مخفي احسان به بیا شکر څنګه ادا. خو دا چې استاد موږ ته استاد سبق راوښو، پیر موږ ته توجه وکړه، د موږ تزکیه یې وکړه، دا ظاهر یو چا موږ ته روپۍ راکړې، کومک یې راسره وکړو، په واقع کې منعم حقیقي د دغه هم څوک ده؟ الله تعالی ده. نو تخصیص دغه سره څه ضد نه ده. باب وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي حمزه عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا على من ظلمه فقد انتصر. هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث ابي حمزه وقد تكلم بعض اهل العلم في ابي حمزه من قبل حفظه وهو ميمون الاعور. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن ابي الاحوص عن ابي حمزه بهذا الاسناد نحوه. خیرا کول د ظالم د پاره دا انتقام ده. د ظلم در سره وکړو، تا خیرا ورته وکړه، خپل انتقام د تر واخیست. او چې انتقام شو، په انتقام کې خو موږ ته حکم دی الله دا ده وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. نو دا خیرا او د ظلم به بیا په قیامت کې سره تلل کیږي. که سره برابر و نو لا لک ولا علیک. که د ظلم زیات و د تا خیرا کمه وه، هغه تا څه حصه چې په پاتې د انتقام به الله تعالی هلته درته اخلي. خو که د ظلم کم و د تا انتقام زیات شو، خیراوې د ډېرې ورته کړي، نو بیا به د تا نه الله تعالی دا انتقام اخلي. که تاسو یاد وي چې صحابي مبارک راغی پیغمبر علیه السلام ته شکایت د غلامانو نه وکړو، ما غلامان دي، ما خیانت کوي، ما ته دروغ وي، کار نه کوي، زه نو کله خوش کې ورته وکم کله یې ووایم. بیا نبی علیه السلام ورته ویلې دا د دوی خیانت او دا د تا انتقام دا به هلته سره تلل کېږي. که برابر و خیر و خلاص، که د تا حق پوره نه و تر اخیستل شوی، تا ته به الله انتقام اخلي د دی نه. خو که تا ویلې یا خوش کې یا پوچ و رد دی ته زیات ویلي و، د هغې انتقام به بیا الله تعالی تر اخلي. چې دغه سړي چغې کړې، نبی علیه السلام ورته خو خدای پاک وی چې په دغه ورځ باندې تلې د عدل کې ښوده کېږي، هلته ظلم نشته.
نو دوی بله بله لار نشته مګر چې د غلامان ټول زه آزاد کړم. نو دا خیرا کول دا به موږ تاسو ته دوم طرف بخاري شریف کې ډېر ښه مباحث یو څو بیا را روان دي. دا د تزکیې شیان ډېر دي پکې، د صبر او د توکل او د استقامت دا د تصوف په ماخذونه دا بیخي ډېر دي پکې، ډېر بهترین علاج. هلته به د هغه دپاره چې مجاهده د نفس چې سړی کوي 10 شیان دي پکې. یو به په هغو کې دا ده چې خیراوې به هم نه کوې، نه دوست ته نه دښمن ته. یو انسان دا ظلم در سره کړی دغه ته به هم خیراوې نه کوي. دا به بیا انشاءالله الله ته نوره تشریف بیا په هغه ځای کې بخاري شریف کې کوو. باب وبه قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب قال اخبرني سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن عن الشافعي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 10 مرات لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير كانت له عند 4 رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام. وقد روي هذا الحديث عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه موقوفا. من ولد إسماعيل عليه السلام حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم لس واره چې دغه کلمات وکوي چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لس واره چې وی لکه څلور عربي غلامان چې آزاد کړي دومره ثواب خدای پاک ورکوي. د عربي غلامانو قیمت په هغه وخت کې د یو غلام قیمت 12,000 درهم و، د نورو غلامانو په نسبت دی جګ و. نو 4 غلامان 48,000 درهمه. دا د ذکر عام ذکر په باب کې راځي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه چې د سهار نه بعد تر مرخطو پورې په ذکر کې کینم دا ماته محبوب ده تر دې نه چې زه 4 عربي غلامان آزاد کړم. د مازدیګر نه بعد تر ماښامه پورې چې زه په ذکر باندې کینم دغه وخت په جماعت کې په ذکر تیر کړم ماته محبوب ده تر 4 عربي غلامانو چې زه آزاد کړم. نیمه ګنټه وخت نه 48,000 درهم چې نن سبا به څومره لکه تر جوړیږي چې هغه صدقه کې تر هغه نه د دغه ثواب زیات دی. ولې مخکې موږ تاسې نه ویلې چې نبی علیه الصلاة والسلام تر هر عمل نه بهتر چې ذکر کو ذکر چې چا ورته ویل چې حتی تر جهاد هم نبی علیه السلام څه ورته ویلې تر جهاد هم او تر صدقو هم دواړه ورته ذکر کړه چې ته لګیا شه سره زر سپین زر صدقه کوي تر یغه هم او د جهاد سره چې جنگيږي دیغه نه هم دغه ذکر چې د ډیر غټ مقام لري. ولې مخکې موږ تاسو هغه کې تحقیق کړو چې دا مقصود اصلي ده حسن لذاته ده. جهاد خو حسن لغیره ده، حسن لذاته نه ده. به هر تقدیر په دغه لاس واره باندې الله تعالی دومره راضي کیږي لکه 4 غلامان چې سړی آزاد کی او یو غلام چې سړی آزاد کی د غلام د اروي عضو په عوض کې د انسان عضو د جهنم نه خلاصيږي. دغه وجه نه بهتره دا ده چې نر غلام آزاد کی خزه منځه آزاد کی چې اعضاو کې تناسب د هر عضو د معتق په عوض کې عضو د معتق د اور د جهنم نه خلاصيږي. چې نن غلامان نشته خو ذکر خوشته او په دوه باندې خدای پاک دومره اسانه ذکر کوي. باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هاشم وهو من السعيد الكوفي قال حدثني كنانة مولى صفية قال سمعت صفية رضي الله تعالى عنها تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي 4,000 نواة والسبح بها قال لقد سبحت بهذه ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به فقلت بلى علمني فقال قولي سبحان الله عدد خلقه. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صفية رضي الله تعالى عنها إلا من هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد الكوفي وليس إسناده بمعروف. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت قريبا يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن جويرة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وهي في مسجدها ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم بها قريبا من نصف النهار فقال لها ما زلت على حالك قالت نعم قال ولا أعلمك كلمات تقولينها سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه
سبحان الله زينة عرشه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته. هذا حديث حسن صحيح. ومحمد بن عبد الرحمن هو مولى أبي طلحة وهو شيخ المدينة ثقة وقد روى عنه المصعدي والثوري هذا الحديثان. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم تیریږي ام المؤمنین ویایي مخکې چې ما درته ویلي چې دا تسبیم بدعت نه دي که تاسې په یاد وي چې ما سره 4 زره زړې دي خرما پراته دي زه په دغو ذکر کوم. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا ولیده نو وویلې په دغو ټولو تا ذکر کړی ده. ما ورته ویلې او نو ده راته ویلې زه داسې کلمات در ونه ښیم چې تر دغه نه ذکر زیات شي. په ما ورته راوښیه ده ویلې لنډ چې یو وارې وویه چې سبحان الله عدد خلقه تر دغو ټولو زیات. دا څو دي؟ 4 زره. او د الله مخلوقات څومره دي؟ سبحان الله عدد خلقه اجمالي کلمات جوامع الکلم دي کنه. داسې ویل چې څومره مخلوقات د خدای پاک دي د هر مخلوق په سر یو وارې زه درته سبحان الله ویایم. په یوه جمله کې چې څومره کائنات د دغو په شمېر باندې د الله تقدیس بیان شو نو دغه ډېر شو که 4 زره ډېر شو. دوم ام المؤمنین وی حضرت پیغمبر علیه السلام جماعت ته ځي دا د لمانځه په ځای ناسته ده. نبی علیه الصلاة والسلام خو به اکثره تر اشراقه پورې په مسجد مبارک کې و. د یو طرف نه نصف نهار نږدې ده چې راغی ام المؤمنین لا په هغه ځای ناسته ده د الله په ذکر لګیا ده. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی د هغه وخت راسې ناسته یې؟ دی ورته ویلې او حضرت اقدس صلی الله علیه وسلم ورته زه تا ته یو څو کلمات در ونه ښیم چې هغه ویې تر دغه به د ثواب ډېري. دی ورته ویل راوښیه دلته هر لفظ سره 3 وارې مکرر کړه. سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه. بیا وی سبحان الله رضاء نفسه سبحان الله رضاء نفسه سبحان الله رضاء نفسه سبحان الله زینة عرشه سبحان الله زینة عرشه سبحان الله زینة عرشه سبحان الله مداد کلماته سبحان الله مداد کلماته سبحان الله مداد کلماته. څومره غټه شو خبره. څومره چې مخلوق ده په څومره چې الله راضي کیږي څومره چې وزن د عرش عظیم ده څومره چې سعید کلماتو د رب کریم ده. قل لو كان البحر كلماتا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. د الله دومره صفات دي چې د ټولې دنیا دریابونه سیایي شي او ولیکل چې دا به ختم شي خو هغه نه ختمیږي. دومره وارې سبحان الله ویایم. ای موږ تاسې پښتانه هغه دغه شیانو کې تر موږ تکړه دي. چاته سلام لیږي بیا ورته یې چې پلانکي ته ویې چې دومره سلام یې وي در باندې لکه د دغه ځای نه تر هغه ځایه. تاسې فکر کړی کله تشبیه ورکړي چې څومره ونې دي کله وی چې څومره غرونه دي کله دا مسافه ورته یاد کړي چې د دغه ځای نه تر هغه ځای چې څومره وطن ده دومره سلامونه ما په تا باندې وي. دا یو ځای تر څه خلیانه درغلی اوس مې د ذهن دی وتلی چې دلته به راشي که بل ځای کې ما چې په یاد داسې کلمات سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ومبلغ علمه وآياته. چې څومره د الله علم د په مخلوقاتو باندې دا نو دومره په یو وارې جمله باندې عرش نه تر پرشه ټول پکې راغله. جوامع کلمات خو بیرته په بیرته هغه خپل ځای ته بیا هغه به په ذهن کې لرو دا خو فضایل دي د ډېرو شیانو واورو کله کله بیا سړی پسې واخلي. خو څومره چې سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله پایدي په څومره کې دي هغه ما درته بخاري شریف په مسلم په دواړو کې په لفظ د الله کې ذکر وي که نه وي ذکر چې هغه ټولې په لفظ د الله کې ځان ته موجود دي. ابن تیمیه چې وی چې لفظ د الله مفرد دا ذکر نه د خبر مو په یغ ځای کې درته کړی وه او الته موږ ویلو چې نه دا ذکر اسم مفرد ذکر ده. رب کریم هم حکم په کړی واذکر اسم ربک بکرة واصیلا واذکر اسم ربک وتبتل الیه تبتیلا. او نبی علیہ السلام هم چې قیامت تر څو نه راځي حتی لا یقال فی الارض الله الله
په هغه حدیث کې مې درته ویلي وو د سبحان الله پایده تقدیس بیانول د رب کریم ده. الحمدلله تمجید ده د الله لوی بیانول دی. الله اکبر د الله لوی بیانول دی. لا اله الا الله د الله تعالی د وحدانیت بیان ده. خو لپس د الله نوم د لپاره د هغه ذات چې مستجمع د ټولو صفاتو د کمال لره منزه ده د ټولو عیوبونه. د ټولو معنی په لپس د الله کې راغله که رانغله. باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابي عدي قال انبانا جعفر بن عمرو صاحب الانماط عن ابي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. هذا حديث حسن غريب ولا بعضهما لم يرفعه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان يدعو بإصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد هذا حديث حسن غريب. معنى هذا الحديث إذا أشار الرجل بإصبعه في الدعاء عند الشهادة ولا يشير إلا بإصبع واحدة. ترغیب د بیرته په اخر د بابو د دعا کې بیا یو حدیث ذکر کوي چې دعاوې کوي رب کریم ډیر کریم ذات ده. حیون کریم یستحیي. څومره ترغیب ده چې بنده لاسونه ورته وینیسي الله ته هغه کریم ذات ده هغه حیاناک ذات ده هغه الله دغه لاسونه خالي نه پرېږدي. نو دعاوې کوي او مخکې مې د اجتماعي دعا په باب کې مې چې درې نفره چې لاس پورته کې خدای پکې خالي نه پرېږدي. دا د اتحیاتو په وخت کې په تشهد کې به باصلات ترمذي کې تاسو ویلي یا به درته راځي اختلاف خو په یو ځای کې ذکر کېږي. صحابي دا دوه ګوتې جګې کړې پیغمبر علیه السلام غږ په وکړو احد احد یوه ګوته پورته کړه. دا په دغه باب کې راوړه ځکه دا په یوه ګوته پورته کېدن هم دعا راځي. یوه قسم دعا په یوه ګوته باندې ده. نو که دعا کوي یا د یوې ګوتې جګېدن لکه د ډېر عجز او د ناس په وخت کې پیغمبر علیه السلام به کله دا یوه ګوته اسمان طرف ته پورته کړه دعا به کړه او یا به دواړه لاسونه نیسي. دوه ګوتې نه دي راغلي. دا یوه ګوته اگر که دلته خو د تشهد خبره ده وایي خو پې نفسي دعا په ګوته باندې راغلی ده. یدعو بها په دا ګوته دعا کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم. نو یا یوه ګوته جګېدن ده یا دواړه لاسونه جګېدن دي. او د آدابو د دعا خبره موږ الله شرطونه څو ذکر کړي وو په هغو کې یو دا چې لاسونه پورته کړي او د سینې په برابر باندې نیسي. چې مبالغه په دعا کې نو لاس پورته نیول کېږي هم اوقاتو کې د سینې په برابر او بیا چې دعا ختمه شي په بیرته په خپل مخ باندې لاس تېرول لکه څه فیوزات سړي عقیده وي چې د رب کریم د طرف نه دا لاسونه خالي نه دي انوارات و فیوزات راغلي دي هغه په خپل مخ باندې تېرول. حديث شتى من أبواب الدعوات. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن معاذ بن رفاعة أخبره عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على المنبر ثم بكى فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول على المنبر ثم بكى فقال صلى الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعطي بعد اليقين خير من العافية. وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. مسائل شطا خاتمة الطبع مسائل متفرقه چې موږ تاسو د فنونو په کتابو کې ویلي دي. مبحث خلاص شي مؤلف تجدید النظر وکي په یغه مبحث باندې بعضی مسائل دیغه مبحث آلته چې پاتې وي بیا ګوښې پسې راوړي د تتیمې په شکل باندې. دلته ابواب د دعوات ذکر شو جوامع ذکر شو هغه ختم شو بیا بعضې احادیث چې د دعواتو سره مناسبت لري د احادیثو شطاو په نامه متفرق بیا راوړه. سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په منبر باندې ودرېدو بیا یې وژړل. بیا یې ویلې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم تیر کال عام الاول دا معنی تیر کال په منبر باندې ودرېدو او ویې ژړل. او بیا یې وویلې ګورې د الله نه د عفو او د عافیت سوالونه کوي. د یقین نه بعد یعنی د ایمان نه بعد خیر تر عافیت ته بل شی نشته چې چاته ورکړی شوی وي. اوس صدیق اکبر ولې وژړل چې په منبر ودرېدو؟ حضرت پیغمبر علیه السلام ولې وژړل؟ وایي صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه وژړل ځکه چې د حضرت پیغمبر علیه السلام هغه حال ور په یاد شو. بل روایت کې کوكب لیکلی دي چې صدیق اکبر چې په هغه باندې ودرېدو په منبر باندې ورځم هغه ورځ وه
چې په کومه ورځ پیغمبر علیه السلام په تیر کال په دغه ورځ باندې دلته بیان کړی و چې په دغه ورځ حضرت پیغمبر علیه السلام تیر کال دلته دا قصه چې را شروع کړ نو غم د فراقت راغی چې اوس ګورې تیر کال رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار مو کوو دلته ورسره و نه وینو نو وژړل. حضرت پیغمبر علیه السلام ولې وژړل چې هغه په منبر ودرېدو تیر کال بیان کوو په دغه ورځ باندې هغه ولې وژړل وایي هغه دغه وژړل چې د حکومت د امت حال خدای پاک ورته منکشف کو په دوه حیثیت ورته منکشف شو. یو د فتنو حالات ورته منکشف شو چې په دغه امت باندې داسې فتنې را روانې دي. دوم د معاصیو حال د دې ورته معلوم شو چې دغه د امتیان به د دنیا حب دومره اخلي چې دین به ویری او د هغې وجې نه به بیا د جهنم لایق ګرځي. نو چې د امت دغه حال د آخرت ورته منکشف شو چې داسې فتنې به هم په راځي په دی په دنیا کې به هم داسې تکلیفونه او فتنې په راځي ورسره یې وایي تر دغه نه غټ د آخرت فکر ورسره پیدا شو چې د امت د فتنې حال د دنیا د محبت ورته ښکاره شو چې د دنیا په عشق او محبت کې به دین پرېږدي نو د هغه ځای خو بیا خاتمه ډېره خرابه ده چې جهنم عذابونه به وي نو د هغې وجې نه یې وژړل. دا چې د فتنو حال ورته معلوم شو نو مناسب د فتنو نه د عافیت سوال ده نو ځکه یې ویل چې ګورئ د الله نه د عافیت سوال کوي چې ابتلاو کې واقع نشي په فتنو کې واقع نشي سوال د عافیت کوي. وبه قال حدثنا حسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا ابو يحيى الحماني قال حدثنا عثمان بن واقد عن ابي نصيرة عن مولى ابي بكر عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسر من استغفر ولو فعله في اليوم 70 مرة. فهذا حديث غريب انما نعرفه من حديث ابي نصيرة وليس اسناده بالقوي. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى وسفيان بن وكيع المعنى واحد قال حدثنا يزيد بن هارون قال قرنا أصبغ بن زيد قال حدثنا ابو العلاء عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال لبس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كسان ما اوي به عورتي واتجمل به في حياتي. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم عمد إلى الثوب الذي أغلق فتصدق به كان في كنف الله وفي حفظ الله وفي ستر الله حيا وميتا. هذا حديث غريب وقد رواه يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زهر عن علي بن يزيد عن قرآن القاسم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. اول روایت کې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ویلې هغه سړی موثر په ګناه نه بلل کیږي چې استغفار ویي اگر کا په یوه ورځ کې اویا وارې ګناه وکړي ابواب د دعواتو د مخکې باب کې د توبې او د استغفار خبره وه خو دا دعا ده الله تعالی ته لیکن دلته اوس مهمه خبر چې په ورځ کې اویا وارې استغفار وویي اویا وارې ګناه تر وشي خو چې هر وارې استغفار ویي دغته مصر علی المعصیت نه ویي خو که یوه ګناه تر وشوه او بیا تر کلو توبه نه تر ایسته مصر علی المعصیت ورته ویي وای دا نفس د خلی استغفار کفایت کوي ډیر خلک په دغه خطا دي نه ګناه وشوه د سړي نه په زړه کې ندامت او پښیمانتیا پیدا شوه چې بد مې وکړه او عزم د عدم عود وکړو چې بیا به نه کم بیا نو چې په خوله استغفار ووایي دغه ته توبه وزتي ویلی کېږي دغه تائب من ذنب کمن لا ذنب له ده او که سړی په خوله استغفار ویایي خو په زړه کې خفګیان ندامت پښیمانتیا نه وي لکه موږ چې د دنیا په کار کې پښیمانتیا راته پیدا کېږي چې لږ تاوان رانه وشي چې داسې مې نه وای کړی داسې به ولې کېده او زړه کې فیصله وکړو بل وارې به دا شی نه اخلم تاواني ده د دین په باب هم دغه شی ضرور ده چې په زړه کې نه ندامت وي او نه عزم د ترک وي دا خو لکه العیاذ بالله چې په خدای پاک باندې پسخند وایي د دغې وجې نه بعضې علما ویلي دي چې داسې به نه ویایي چې استغفر الله ربي من کل ذنب و اتوب الیه یا استغفر الله و اتوب الیه ولې دا د مستقبل په باب خبره ده که نه ده دا ګناه ده خپله ګناه ده استغفرو ویایي او ندامت نشته اتوب ویایي او توبه نشته وای دا په خپله ګناه ده ځکه مو حضرت بیبي رابعه بلخي چې هغه بلخي به وي که مصري به وي که رابعې په نامه باندې ډېرې بزرګانې تېرې شوي دي
وای هغه وی چې د موږ استغفار ډیر استغفار ته ضرورت لري د موږ استغفار دا کثیر استغفار ته ضرورت لري چې دا موږ توبه به د توبې په شکل نه ده استغفروا ویای او په زړه کې ندامت نه وي دغه عین وای دا ګناه ده داسې ویایه اللهم اغفر لي ګوره استغفرو د آینده په باب خبره ده اللهم اغفر لي بالفعل خبره ده خدایه دا ته چې رانه شوي دا راته معاف کې داسې نه چې آینده کې زه توبه باسم اللهم اغفر لي وتب علیه خدایه ګناه راته معاف کې په ما باندې رجوع په خپل رحمت وکې دا ویایه اگر که روا ده استغفر الله رب العزم روا ده داسې نه ورخطا کېږئ ما موږ تاسې خو هغه وي روا ده په هغه باندې ګناه نه ده خو ګناه وایي په هغه شرط باندې ده چې په زړه کې ندامت نه وي او په زړه کې عزم د ترک نه وي تش په خوله ویایي استغفر الله ربي من کل ذنب واتوب الیه او په زړه کې نه ندامت شته نه عزم د ترک شته دا الله خو په زړه خبر ده توبه خو د زړه شی ده دا خپله ذاتي ګناه شو په دغه به د بیا خدای پاک نیسي چې ولې بار بار دا خبره کوي او عزم نه کوي دوم جامه دې واغوسته نوی شی دې پیدا کړه خدای ته شکر ادا کړه چې حمد وي غزات لره چې ماته هغه څه راواغوسته چې زه عورت خپل په پټوم ځان په ښایسته کوم په ژوند کې او نبی علیه السلام یې چې بیا هغه زاړه شي ته لاس کې او هغه بیا بل مسکین ته ورکړي نو څه پکېږي دغه انسان به د الله په حفظ کې وي د الله تعالی د طرف نه به د تستر اهتمام کېږي حین و میتن په ژوند او په مرګ کې به د پردې خدای متعال حیا عورتونه دا به پټي نو څادر دې پیدا کوم شکر غواړي کالی دې وکړه شکر غواړي پټکای دې پیدا کو شکر غواړي خو دې ارچ شکر په خپل الحمدلله هلذي کسانی هاذا چې دغه راواغسته ظاهر تارو په ورکړي خو منعم حقیقي خو الله تعالی ده یغه د روپې ما الله تعالی درکړي دي او دغه دې ورپام شو چې په دغه جامه باندې د ما عورت پټ ده څومره عظیم نعمت ته د رب په ما باندې که دغه جامه مې نه وای عورت په مې ټوله خلکو لیدو څومره به بې شرمي وه څومره به زه خجالت ومه د عورت نه پورته دا نور بدن که عورت نه ده خو جامه یې زینت ده زینت ده نو فرض او زائد تر فرض دواړه نعمتونه پکې راغله وبه قال حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ قراءة عن محمد بن ابي حميد عن زيد بن اسلم عن ابي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا قبل نجد فغنموا غنائم كثيرة واسرعوا الرجعة فقال رجل ممن لم يخرج ما راينا بعثا اسرع رجعة ولا ازل عنهم غنيمة من هذا البعث فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على قوم أفضل غنيمة وأسرع رجع قوما شهدوا صلاة الصبح ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس فأولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا وجه حماد بن أبي حميد وهو محمد بن أبي حميد وأبو إبراهيم الأنصاري المدني وهو ضعيف في الحديث. نبی علیه الصلاة والسلام څه مجاهدین یو طرف ته ولېږل په کمو شپو کې ډېر غنیمتونه وینې ورغله که مخکې تاسې موږ تاسې په یاد یو 3 شپې وې چې څه مجاهدین یې لېږلي وو 12 وخان د غنیمت برخه وه یو زاید د تنفیل په شکل باندې ورکړو 13 وخان نو چا وویل داسې کامیاب عملیات خو موږ نه ولیدلي په کمو شپو کې دومره ډېر غنیمت وینو د موږ تاسې انسانانو ټوله سوچ د دنیا نعمت وته ده حضرت نبی علیه السلام ویلې تر دغه نه کم وخت او غټ غنیمت در ونه ښیم د سهار د لمانځه نه بعد تر مرخطو پورې دغه خو په 3 شپو کې 14 وخان راوسته د سهار د لمانځه نه بعد تر مرخطو پورې په ذکر کې نه اوس مو څه ویلې 4 غلامان چې آزاد کې 48,000 درهمه اوه په هغه وخت کې په څو مخکې موږ تاسو یو دا کې نه ویلې د تعلیم د قرآن په باب کې چې یو آیات چې زده کې لکه یو اوښ چې 2 آیات زده کې لکه 2 اوښان چې 3 زده کې په نیمه غنټه کې لاس آیات زده کوی شي لکه لاس اوښان په نیمه غنټه کې د پیدا کړه هغه معنوي ګټو ته د خلکو نه د ورپام دا ظاهري ګټو ته ګوري چې څومره غټه یې وکړه نبی علیه السلام ورته ویل خو اصل ګټه خو هغه د چا تر لاس بیرته وځي نه دغه د سهار نه بعد تر مرخطو پورې دغه وخت ډېر قیمتي وخت دا مه ضایع کوه
په کم وخت کې به دومره ثوابونه وګټي چې تر دغه اوښانو نه به ډېر غټ وي. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابي عن سفيان عن سلم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما انه استاذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمره فقال اي اخي اشركنا في دعائك ولا تنسانا. هذا حديث حسن صحيح. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د عمرې اراده وکړه. راغی پیغمبر علیه السلام ته اجازه غواړي چې که ته اجازه یې زه ځم عمرې ته. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اجازه کوي. بیا ورته ای ورورکیه هغه ځای خو د دعاو د قبولي ځای ده، موږ په خپلو دعاو کې در سره شریکه چې موږ ویر نه کړي. دلته یو عجب هغه د سر ده پکې. یوه طرف ته حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام عجز و تواضع ته چې سړی وګوري سید الکونین ده، محبوب د رب العالمین ده، خو خپل احتیاج خپل عجز دا په ذهن کې لري لوی نه تر کېږي. بل ته احتیاج کار کوي چې زه محتاج یم ته مې دعا راته کوه. وایي د دغه نه معلومیږي چې غټ خلک دی د کشرانو نه ځان غټ نه بولي. امید د دعا و هغو ته هم لري چې د هغه نه د هغو په دعا په برکت خدای پاکې د کار جوړ کړي. ورسره دوم دغه ته قانون موږ ته یې کېښی چې د نیکو خلکو نه د مسلمانانو دعاوې ډېرې غواړي. کار په دغو ډېر جوړیږي. ولې حضرت عمر فاروق نیک سړی ده، نبی علیه السلام چې دعا تر غواړي موږ په دغه پوه کوي چې ګوره د صلحاو نه دعاوې غواړی. دریم وایي صلحاو ته بیا درس ده په دې باندې چې ولا تنسینا چې ورته وایي چې تاسې به په امت شفقت کوئ، امت به د دعا نه ویروئ. ګورئ هر طرف ته تنبیه ده. لویانو د خدای دوستانو ته، اولیاو د خدای ته، علماو نیکو خلکو ته هم درس ده چې دوی د امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله بندگان د دعا نه یری، خصوصا په هغه ځایو کې چې امید د اجابت ډیر وي. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام حضرت عمر فاروق په دغه تنبیه ورکړه هغه ځای د دعا او د قبولي ده، حرم شریف ده، او په هغه کې خاص ځایونه دي چې هغه ډیر د اجابت ځایونه دي. د ملتزم شریف کې دعا قبلیږي، د صفا په غونډۍ باندې دعا قبلیږي، د مروه په غونډۍ باندې دعا قبلیږي، او د حج مناسک چې وي چې بیا عرفات ته لاړ شي په عرفات کې قبلیږي، چې مزدلفې ته لاړ شي په مزدلفه کې قبلیږي، چې مینا کې شیطان ونوله د هر شیطان نه بعد چې دعا کېږي دا دلته دعا قبلیږي. نو مقامات مقدسو کې د اجابت په ځای کې دي فاضلین هغه نیک خلک هغه دیم دا نور خلک نه ویری. هر مازدیګر ختم کوو موږ او تاسې خو ډېر امید دي اجابت دعا. امت مسلمانانو د نبی علیه السلام ته باید دعا پکې وکړو. لکه الحمدلله موږ او تاسې سلسله جاري ده چې عام امت هم دعا وي پکې، مخلصینو ته وي پکې، هغه څوک چې معاونین وي هغو ته وي پکې، طالب ته وي، ملا ته وي، پیر ته وي، مجاهد ته وي، هغه دین دوست خلکو ته، او عام امت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعا روزانه الحمدلله وی پکې. سبق ختمیږي په داسې وخت کې د امید اجابت ده، ځکه محل د ذکر چې ختمیږي د الله د طرف نه د مغفرت اعلانونه په هغه ځای کې کیږي. نو که سړی دغسې ګوښی ځای ته لاړ، نیک ځای ته لاړ، مشاهدو ته لاړ، زیارتو ته لاړ، یا خو خانقاه او حلقو ځای ته لاړ، یا حج او عمره او داسې ځای ته لاړ، هلته د سړی نور څوک د دعا نه یری. دا اوس هم بېګا خلیفه صاحب د کراچۍ تلیفون و روان ده په خیر، هغه الحمدلله هر وخت کې ځي بیا دلته تلیفون کوي. موږ خپل سوال و زارۍ ورته وکړو چې موږ ته دعا کوو. خدای داسې وفادار یو وخت کې ما ته قسم وخوړ چې عرفات په مینا په مزدلفه په کوم ځای کې چې د اجابت دعا ده ما یو وخت هم نه ته نه د تا کورنۍ نه د تا شاګردان نه د تا مریدان د دعا نه دي پرېښي. هغه نور مسلمانانو خپل امت ته خو چې هم هغه خپل واس خدای ما او ته تعلق د محبت لله په بنیاد باندې قسم یې وخوړ چې ما په دغه یو مقام کې داسې خصوصا تا ته د تا والدینو ته د تا قریبانو ته د تا شاګردانو ته د تا مریدانو ته د تا سره چې څوک معاونت کوي و یو مې په دعا کې نه ده پرېښی. دغسې خو د نورو مسلمانانو سره چې څوک څومره تعلقات وي. نو نبی علیه الصلاة والسلام دلته موږ پوه کړو چې تاسې به د صلحاو نه دعاوې غواړئ. صلحای په دې پوه کړه چې په کوم ځای کې امید د اجابت د دعا وي تاسې به امت نه ویروئ د دعا ونه.
لویانې په دې باندې پوه کړه چې تاسې نه به لویي نه کېږي، عجز به کوي، احتیاج به کوئ، بل مسلمان ته به اظهار د عجز کوئ چې ما ته دعا وکړه. او ورسره د حضرت عمر صاحب عظمت هم وای معلوم شو چې دا مقبول بنده ده د خدای پاک، چې رسول الله دعا تر غواړي نو دائما د ده مقام ته اشاره ده چې دا د الله په نسبت باندې ښه مقبول انسان ده. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا يحيى بن حسان قال اخبرنا ابو معاذ عبد الرحمن بن اسحاق عن سيار عن ابي وائل عن علي رضي الله تعالى عنه ان مكاتبا جاء فقال اني قد عجزت عن كتابتي فاعنيه. قال الا اعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليك بنت جبل صين دينا اداه الله عنك. قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. هذا حديث حسن قريب. دا پوروړی چې په چا باندې پورونه ډیر وي، صحابي ته مکاتب غلام راغی چې عقد کتابت کړی د مولا سره، بیا هغه روپۍ نشي پوره کولی چې ورکړي. راغی حضرت علي کرم الله وجهه ته چې ته لږ کومک را سره وکړه. دی ورته زه به دعا در وښیم، که د غره غوندې پورونه در باندې وي خدای پاک به ادا کړي. د غره غوندې د بنده نه چې حاجت حل وغواړي، بنده به یې ښه حل کړي که د الله تعالی نه چې وغواړي. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك واغنني بفضلك عمن سواك. ته مې د خپل فضل نه غني کې د بل چا نه چې مخلوق ته نشم محتاج، چې رښتیا اعتماد په الله تعالی وکړي، خپل مشکلات الله تعالی ته وړاندې کړي، الله تعالی به د مشکل حل کوي. نو که د غره غوندې پورونه وي، هر لمانځه نه بعد موږ دعا کوو، دغه دعا پکې جز کو، خو دعا ده کې جزي وګرځو. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، یو به د حلال رزق غوښتنه شي، او د رزق حلال خبرې مخکې موږ تاسو کړې وي، بل به د پرو د قرضو د دغه نه خدای پاک موږ خلاص کړي. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت شاكيا فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اقول اللهم ان كان اجلي قد حضر فارحني وان كان متاخرا فارفعني وإن كان بلاء فصبرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أعاد عليه فقام قال فضربه برجله وقال اللهم عافيه أو اشفيه. شعبة الشاك قال فما شكيته بعض وجعي بعده. هذا حديث حسن صحيح. مخکې مو ویلي چې دعا به په عزم یې په تردد په دغه کې به نه وي، اللهم ان شئت داسې عنوان باندې نه وي. حضرت علي کرم الله وجهه یې چې زه مریض وم، پیغمبر علیه السلام را باندې تیری کی په لیار زه په دعا لګیا یم، داسې معلقه دعا کوم، خدای پاکه که اجل مې پوره شوی، حاضر شوی وي، عمر مې نور کم نو نور مې په راحت کې مړ مې کې چې دنیا د تکلیفونو خلاص شم، او که مې داسې چې اجل متأخر یې فرفوغني، په عیش کې مې وسعت راولې، زندګي مې پراخه کې، خدای پاکه کدا یو امتحان وي په ما باندې دا مرض، نو ما صابر وګرځئ، فصبرني. شقوق دی، دا مسله نه یې درې شقه لري، څلور شقه، دا دعا ده چې مشققه کوي. حضرت نبی علیه السلام په تیری کې دا خبره چې لږ واورېدې، ورته ودرېد، څه دې ویلې؟ حضرت علي صاحب بیرته دغه دعا مکرره کړه. حضرت نبی علیه السلام په د خپله پښه مبارکه باندې ووایه خدای جوړې کې، شقوق څه شته کوي، الله جوړې کې، په پښه یې وویلم الله جوړې کې، بیا مې هغه مرض په سترګو نه دردلی تر مرګه پورې، چې په کوم مرض باندې لګیا وم په قوي عزم پیغمبر علیه السلام دعا ورته وکړه په الله باندې. دا خشوعینات چې موافق شي د الله او د رسول، د الله او د ولی، بیا دعا هم قبلیږي، خیرام قبلیږي، خدای جوړې کې، بس جوړ شو، بیا وی چې هغه مې تر اوسه پورې هغه مرض بیا نه دردلی. وبه قال حدثنا سفيان واقع قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا قال أذهب البأس ورب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. هذا حديث حسن.
وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في وتره: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك واعوذ بمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث حماد بن سلمة. هر څومره چې لوی عابد وي سره له ډېر عبادت به هم عجز کوي. دا به خیال نه وي چې ما خو وګټله. پیغمبر علیه السلام غوندې عبادت په ټول مخلوق کې چا نه ده کړی، خو هغه بیا هم الله تعالی ته اظهار د عجز کوي: رب کریمه د تا د شان سره لایق عبادت نشم کړی. ځکه رسول الله که هر څومره عالي ده خو بنده ده. الله که هر څومره ترحم وکړي تدلی وکړي خو الله ده. د الله شان خو څوک نشي د هغه د شان سره عبادت خو شی نشي کړی. نو نه پیر نه ملا نه حاجي نه صوفي نه مجاهد نه تبلیغي او نه بل څوک دا د په خپلو اعمالو باندې عجب نه ورته پیدا کېږي چې نو زه به نو ولې ناکامېږم یا به ولې داسې کېږم ما خو دومره عبادت وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم اظهار د عجز کوي چې ربه د تا د شان سره لایق عبادت دا ما نه ده کړی. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله وابن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد وعمر بن ميمون قال كان سعد رضي الله تعالى عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المكتب الغلمان ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. قال عبد الله أبو إسحاق الحمداني يقترب في هذا الحديث يقول عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله تعالى عنه يقول عن غيره ويقترب في هذا حديث حسن صحيح من هذا الوجه. وبه قال حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا اصبغ بن الفرح قال اخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث انه اخبره عن سعد بن ابي هلال عن خزيمه عن عائشه بنت سعد بن ابي وقاص عن ابيها رضي الله تعالى عنه انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امراه وبين يديها نواه وقال: حصاة تصبح بها. فقال: الا اخبرك بما هو ايسر عليك من هذا وافضل؟ سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الارض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله اكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا حول ولا قوه الا بالله مثل ذلك. هذا حديث حسن غريب من حديث سعد رضي الله تعالى عنه. مثل ذلك کې اوس دوه احتمال دي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تخفیف لپاره کلمات مختصر چې مخکې موږ ویل سبحان الله عدد خلقه وروخو دلته لږ الفاظ بیا بدل شو. دا کلمات ویل چې سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما خلق بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالقون. ټول شیان خو نه دي پیدا، خو پیدا کوي چې څومره په اسمان کې پیدا دي دغومره تسبیح ویم، څومره مخلوق چې په مځکه کې ده یغومره تسبیح ویم، څومره چې په مابین د اسمان د مځکه کې ده دغومره، او څومره چې آینده کې الله پیدا کوي دغومره. بیا وروسته وی والحمد لله مثل ذلك، الله اکبر مثل ذلك، لا حول ولا قوه الا بالله الا مثل ذلك. د دې معنی څه ده؟ و د دې معنی یا دا ده چې په دغه کې د اجمالاً ذات دغومره وی الله اکبر مثل ذلك، الحمد لله مثل ذلك، لا حول ولا قوه الا بالله مثل ذلك. او یا دامن دا دم دغه څه درې واره تفصیلی وی لکه سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الارض، سبحان الله عدد ما خلق بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله بم دغه څه وی الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الارض، الحمد لله عدد ما خلق بينهما، الحمد لله عدد ما خلق ما هو خالق. الله اکبر بم دغه څه تفصیلی وی لا حول ولا قوه الا بالله بم تفصیل وی وای دوه احتمال شته. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الله بن نمر وزيد بن حباب عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن ابي حاتم مولى الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صباح يصبح العبد الا مناد ينادي سبح الملك القدوس. هذا حديث غريب.
وبه قال حدثنا أحمد بن الحسن قال أخبرنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جرير عن عطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال بأبي أنت وأمي تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الحسن أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع بهن من علمته ويثبت ما تعلمت في صدرك قال أجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمني قال إذا كان ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فإنها ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجابا وقد قال أخي يعقوب لبنيه سوف أستغفر لكم ربي يقول حتى تأتي الليلة الجمعة فإن لم تستطع فقم في وسطها فإن لم تستطع فقم في أولها فصل 4 ركعات تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة ياسين وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحاميم الدخان وفي الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب والف لام تنزيل السجدة وفي الركعة الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله وأحسن الثناء على الله وصل عليه وأحسن وعلى سائر النبيين واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ولإخوانك الذين سبقوك بالإيمان ثم قل في آخر ذلك اللهم أرحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني وارحمني أن أتكلف ما لا يعينني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني اللهم دع السماوات رب الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني اللهم بديع السماوات رب الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري وأن تطلق به لساني وأن تفرج به عن قلبي وأن تشرح بها صدري وأن تغسل به بدني فإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أبا الحسن تفعل ذلك 3 جمع أو 5 أو 7 تجاب بإذن الله والذي بعثني بالحق ما أخطأ مؤمنا قط قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فوالله ما لبث علي إلا 5 أو 7 حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت فيما خلا لا أخذ إلا 4 آيات ونحوهن فإذا قرأتهن على نفسي تفلتنا وأنا أتعلم اليوم 4 آيات ونحوها فإذا قرأتها على نفسي فكأنما كتاب الله بين عيني ولقد كنت أسمع الحديث إذا رددته تفلت وأنا اليوم أسمع الأحاديث فإذا تحدثت بها لم أخرج منها حرفا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك مؤمن ورب الكعبة أبا الحسن هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث الوليد بن مسلم د حافظي د تیزیدن طریقه ورکول پیغمبر علیه السلام حضرت ابن عباس رضی الله عنهما وی موږ ناستو د پیغمبر علیه السلام سره چې حضرت علی کرم الله وجهه راغی حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته شکایت کوي چې ما مور او پلار د پتا قربان وي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قرآن عظیم شان خو د ما نه ویریږي زه نه یم قادر چې دغه اوس په یاد کې وساتم پیغمبر علیه السلام ورته ویلې چې زه داسې کلمات در ونه ښیم چې تا ته هم الله ګټه به در ورسي او ته چې چاته ور وښیې یغو ته هم ګټه په ورسیږي او قرآن هم د تا په سینه کې محفوظ شي ده ورته ویل راویښه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې د جمعې شپه شوه که د واس و اول خو د جمعې د شپې په آخر حصه کې دا لمونځ کوه ځکه آخر د شپې کې هسې هم دعا قبلیږي چې بیا ویم د جمعې شپه لکه یعقوب علیه السلام زمنو چې کله اقرار په خپل جرم وکړو چې د یوسف علیه السلام معرفت راغی او پلار ته بیازارۍ شروع کړي چې موږ ته مغفرت وغواړه د الله تعالی نه د دستي دعا ونه کړه لاس یې ورته پورته نه کړه سوف استغفرو تاخیر د جمعې شپې ته و چې د اجابت ابل ورځ کپرونو چې د اجابت ځای د اجابت وخت ته به سړی ګوري دعا خو په بعضې ځایو کې ښه قبلیږي په بعضې اوقاتو کې ښه قبلیږي د هغه به سړی اهتمام کوي نو بیا اخر د جمعې خو ډېره ښه ده د شپې کنی د شپې په منځ کې کنی د شپې په اول کې د خوب نه مخکې که په دا ویرېدي چې نشم راپورته کېدی 5 جمعې یا 7 جمعې چې دا عمل وکړي انشاءالله دا حفظ به دې مضبوط شي نو څنګه وکړه چې جمعې شپه شوه 4 رکعات لمونځ وکړه په اول رکعت کې الحمدلله شریف او سورت یاسین شریف ووایه په 2 رکعت کې الحمدلله شریف حامیم الدخان دا سورت مبارکه ووایه په 3 رکعت کې الحمدلله شریف الف لام میم تنزیل السجده ووایه
په څلورم رکعت کې الحمدلله شریفه او تبارک الذی شریفه وایي. څلور رکعاته خو د سورتو تعین پیغمبر علیه السلام وکړو. مخکې موږ تاسو ویلي وو چې د بعضې سورتونه د بعضې مرضو دپاره علاج د تجربې نه معلوم وي. حضرت نبی علیه السلام دا څلور سورتونه ورته وښو. نور حافظانو په دغه سورتو کې د ترتیب په لحاظ تقدیم و تاخیر شته؟ تو درشدی څه وایي؟ په اول رکعت کې سورت یاسین وایي، په دوم رکعت کې حامیم الدخان وایي، په دریم رکعت کې الف لام میم تنزیل السجده وایي، په څلورم رکعت کې تبارک الذی وایي. په دا ترتیب عثماني کې چې اوس موږ موجوده قرآن عظیم شان ده، په دغه کې تقدیم و تاخیر شته که نه؟ کوم یو د کوم نه مخکې ده؟ نو اوس په دغه ځای کې ځای نکته دغه ځای کې ده چې ښه اوس ترتیب خو موږ تاسې د فقه شریفې نه خو دا ویو چې مؤخر صورت به مخکې نه ویایې، که دې وویل لمونځ مکروه کېږي. او دلته حامیم الدخان دا مؤخر او د تنزیل سجدې نه مقدم تر نبی علیه الصلاة والسلام ورښولی ده. نو د دغه جواب په دوو طریقو. څوک ویي چې دا خو نفلي لمونځ ده، په نفلي لمانځه کې نبی علیه السلام توسع ته اشاره وکړه چې هغه ترتیب چې ډېر ضرور ده دا په فرضو کې ده، په نفلي لمانځو کې نه ده. او دوم جواب دا کوي چې 4 رکعاته 6 رکعاته 8 رکعاته نفل په یوه تحریمه روا دي که نه؟ خو په واقع کې شفعه اوس په اوله شفعه کې سورت یاسین مبارکه او حمیم الدخان تقدیم و تاخیر راغی. په دومه شفعه کې الف لام میم تنزیل السجده سورت ملک تقدیم و تاخیر راغی. هغه ځان ته لمونځ ده، دا ځان ته لمونځ ده، صرف په تحریمه او په آخر سلام کې سره شریک دي. نو دغه دریم رکعت دا داسې ده لکه مستقل بیرته اول رکعت، دا خو نفل دی نه. ترتیب چې ضرور ده په یوه لمانځه کې ضرور ده، دا په واقع کې دوه لمونځونه دي، ځکه هره شفعه د نفلو ځان ته لمونځ ده. به هر تقدیر دا د سورتو ترتیب ورخو. بیا د هغه نه بعد وروسته چې په لمانځه کې په آخر کې حمد و ثنا په صحیح طریقه باندې وایي د الله تعالی، په ما باندې درود وایي، په نور انبیاء علیهم السلام باندې وایي، او هغه خلک چې مخکې تر تا تیر شوي په ایمان کې هغو ته دعا وکړي، د هغه نه بعد بیا دغه کلمات وایي. دا اوږده دعا دغه ووایي 3 جمعې یا 5 جمعې یا 7 جمعې، نو حافظه به دې مضبوط شي. په دغه دعاو کې مهم ځای که موږ تاسې فکر وکړو، په دغه ځای کې بیا دغه ده چې د خپلو ګناهو نه د توبې حیثیت ده، پکې خدای د ګناهو نه مې صفا کړي. او مخکې موږ تاسې ویلي وو د حافظې د کمزورۍ سبب تر ټولو نه مهم هغه ګناوې دي. شکوت الی وکیعی سوء حفظي فاوصاني الى ترک المعاصي، چې مخکې موږ تاسې دا شعرونه ویلي وو. نو دلته د عصمت د ګناهو نه د حفاظت او د هغه نه د معافي غوښتنه ده د الله تعالی نه، او الله ته عجز ده ته مې حافظه مضبوطه کړې، ته مې شرح صدر نصیب کړې. حضرت ابن عباس وی چې 5 یا 7 جمعې چې وتې دغسې مجلس کې بیا ناست چې حضرت علي کرم الله وجهه راغی او حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ته د خوشحالي زیری ورکوي چې اتا چې کوم لمونځ ما ته راښولی و، چې ما عملي کو، الله دومره حافظه مې مضبوطه کړه. مخکې مې 4 آیتونه چې د تا نه واورېده، بیا مې چې د ځانه سره تېرول بېرته به رانه ویر شو، چې 2-3 حدیثه مې د تا نه واورېده چې بیا مې د ځانه سره تېرول بېرته به رانه ویر شو. اوس 40 آیاته واورم یا د ځان سره تلاوت کم، وروسته چې بیا په یادو تېروم ټول مې داسې په یاد وي لکه قرآن شریف چې زه په سترګو وینم. ډېر احادیث مبارکه د تا نه واورم، وروسته چې تېروم لکه زه چې په سترګو باندې وینم، داسې مې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ورته وایي؟ مؤمن یعنی انت مؤمن ورب الكعبه، کامل مؤمن دی، ما دی پر رب دی کعبه قسم یې ابو الحسن یعنی یا ابو الحسن. دغه ځکه بیا ډیر مهم شي ته اشاره ده چې د چا د خپل نبی په خبر اعتماد راغی، ایمان کامل ده، نو اثر ورته پیدا کیږي.
د موږ د خپل شیخ په خبره اعتماد نه پیدا کېږي ځکه په ذکر کې اثر نه هغه یو څه راته وي چې تا ګټه په دغه کې ده موږ یې په بل چیز کې غواړو شیخ چې کامل وي اعتماد چې په شیخ باندې کامل وي دواړه خبره شیخ چې کامل وي اعتماد چې په شیخ باندې کامل وي یو وخت کې ما خوب لید ان د میرانشاه وختو د دغه ډېرې غالبا یو څوک خوب کې دا څه د مطالبه وکړي چې توجه راته کوه که چېرې د باندې کوه موږ خو لرې یو زه په خوب کې دا الفاظ ورته یم چې شیخ چې کامل وي اعتماد چې په شیخ کامل وي که پیر په شرق کې وي مرید په غرب کې وي فیض ورته رسیږي بیا مې دغه ځای په تفسیر کې ولید الحمدلله چې شیخ چې کامل وي قاضي ثناء الله پانپیرني صاحب غالبا لیکلي او چې خپل اعتماد په کامل وي فیض رسونکی څوک ده الله تعالی ده خدای په خو دواړه ویني د تا په التماس هم خبر ده د ده په دعا هم خبر ده په هر څه باندې دا فیض رسونکی الله تعالی ده لرې نږدې نه غواړي اعتماد غواړي ما درته د توجه د لرې خبره کړې وه چې زاڼې په امریکا کې وي او هګۍ یې په روسیه کې وي ځکه دوی ژمی اوړی سفرونه بدلوي د ګرمۍ په موسم کې روسیې طرف ته راځي دا سوړ ده دا وطن او د ساړه په موسم کې بیا ځي اروپا ته هغه ګرم ده دلته هګۍ کړې وي هغه کړې تر بار شي هګۍ پاتې شي دغه مځکې نه توجه ورته کوي هغه خپله ځالې هګۍ په ذهن کې ګرځي دلته به چې وزېږي د دې اوبو کې شپ دی په اوبو کې هګۍ چې وخت چې راشي هګۍ د اوبو په غاړه په خټه کې هلته کوي بیا توجه د اوبو نه ورته کوي بچي دلته وزېږي دا په حیواناتو کې خدای پاک دا اثر موږ او تاسو ته که عقل ولرو راپام کړو چې ښه هغه د لرې نه په توجه د هغه باندې اثر پیدا کېږي بیا د خدای د دوست په توجه بیا اثر نه پیدا کېږي نن سبا خو د کافر په لاس باندې داسې وسایل راته پیدا کړه موبایل دي د دغه مځکې نه امریکا سره غږېږي چې څنګه ګنټۍ ورشي تا نوم ورسره لیکلی اول د غږ نه مخکې دې وپېژنو چې د پلانکۍ ګنټۍ راغله بیا نن سبا داسې پسې ترقي راغله چې بټن ووایي وینې دیم په سترګو ته دلته دی امریکا کې خبرې دیم اوري وینې دیم چې د بنده په صلح کې دا شته بیا د مشایخو په توجه کې د خدای د اولیاو په توجه کې ولې لیدن نه سره راځي ولې اورېدن نه سره راځي ما درته اول ورځ چې د رابطو په باب ویلې چې احمد جان خلیفه ویل چې په خوب کې رابطې راغلې هلته مې چې قصه درته وکړه موږ د خپل ما سره د وړې دورې څه کتابونه و څه دیپنونه و او د دې قبلګاه صاحب وړه دوره را سره وکړه بیا دی هغه په هغه کال په لویه دوره کې نو یو طالب و د بل لاین د طریقې و مشکات شریف کې ماته به کېناسته سبق ته خاص توجه نه کړه وظیفې ډېره کړې بیا به کله ماته توجه کوله ما کار نه په درلود ما کوي د سودا دې کوي بیا بل وخت کې ما خلیفه صاحب ته خندل معلومات یې خوش کړه راوسته ما هم داسې لږ سترګې پټې کړې سړی ورک شو سبا کې پرېښی بل ورځ خط رالیږلی د په عذر کې چې ما وړه دوره مخکې یې وارې کړې وه د تبرک دپاره یو څو شپې کېناستم نو زه به دا لویه دوره وکړم عبدالخالق خلیفه صاحب یې داسې شیخ صاحب ته ناست یو ګرد میز کې زه په یوه طرف کې ناست یم دی په بل طرف زه په سبق لګیا یم چې ګورم چې په لطیفو مې څوک را لګیا شوه دا د دغه دپاره هغه سترګو لیدلی حال درته یم چې دا کېږي سره پیږي د لرې نه وایي په وظیفو څوک را لګیا شوه لکه توجه راته شروع شوه هلته دستي هغه راغله رابطې راغلی د خپلو مشایخو چې پام یې وکړو چې دا یې لګیا ده ذاتي مې ویلې چې که سترګې ورته پټوې او توجه ورته شروع کوي خو د شیخ صاحب در باندې پام کېږي چې اوس په تا په وظیفو کې د مقابلې سره کوي یا چی کوي دغه چې په ویښو سترګو مې وایي دا رابطه را کلکه کړه د خپل شیخ چې رابطه مې کلکه کړه دته ګورم وظیفو ته هغه ډېر تیز کشف و هلته ورته ګورم وظیفو ته وظیفې غلې کېدې ټپ بندې شوې سبا ته یې کډه واخیسته لاړ بنو ته دوره یې پرېښوه هلته لاړ نو ده به بیا ما ته خندل وایي تا په یوه توجه د وړې دورې نه لویې دورې ته راورسوه ما په یوه توجه د میرامشاه نه بنو ته ورسوه نو په سبق کې به ناست یې په دا به پوهېږې چې اوس پلانکې هغه د توجه راته شروع ده
د لرې نه به توجه دلته مازدیګر ختم کوو ختم نه بعد مې وظیفې شروع کړې توجه م شروع کړې توجه کې جذب کیفیت ډېر شو داسې حال شروع شو داسې یو چغه پغ شروع شو چې حد نشته د خانمات خلیفه سید موږ سره دوره یې وه طالب و دغه بیا راته ویلې وایي نن څه میله جوړه شوه تا چې وایي توجه شروع کړه تا یې توجه په وخت کې ګورم چې امیرکلال بخاري صاحب هم راغی توجه یې شروع کړه د شاه نقشبند صاحب نه پورته شوه خبره هغه هم راغی نو زه ته وایي دا جذب کیفیت ټوله کیسه سره تیزه شوه نو سړی به درک په هم درته لګېږي چې د بنده په حال صنع کې دا شته چې وینې یې په سترګو د امریکا او دلته سره وینې غږ سره رسیږي د حضرت مبارک یو مرید په سویزرلینډ کې چې کابل ته راغی مرید شو بیا ډېر هلته چې لاړ نو هغه بیا ویې د حق رساله کې راځي چې دی ویې چې زه سهار د صبح صادق په وخت کې چې زه سلام وکم خپل شیخ ته هلته چې سلام ورسیږي زه پوه شم د سویزرلینډ نه کابل ته چې سلام ورسیږي زه پوه شم چې سلام ورسېد حضرت صاحب اجابت وکړه وبه قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري قال حدثنا محمد بن واقد عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي الاحوصي عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله من فضله فان الله يحب ان يسال وافضل العباده انتظار الفرج هكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث وحماد بن واقد ليس بالحافظ وروى ابو نعيم هذا الحديث عن اسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابي نعيم اشبه ان يكون اصح د دعا نه د سړی مایوسه کېږي نه حضرت حضور اقدس صلی الله علیه وسلم یې د الله نه د فضل نه سوال کوئ خدای پاک په دې خوشحاله کېږي چې د سوال کېږي افضل العبادت انتظار الفرج دعا عبادت ته او انسان صفت دا ده چې دعا مطلوب پوره شو بیا دعا نه کوي نو خدای پاک دعا کله قبول کی خو زنډی شای زر نه ور کوي نو ته چې عبادت ډیر وکې نو افضل د عبادت انتظار الفرج ده د قبولی امید کوه خدا دعا ذاتی اوږده که ډېر شپې د یوې شپې عبادت کړه که د ډېر شپې عبادت کړه تعجیل مکه